لوکر کمپنۍ د لومړي ځل لپاره د $80,000 په ارزښت خپل تولیدات ازبکستان هیواد ته صادر کړل. لوکر کمپنۍ په افغانستان کې فعالیت لري چې د ماشومانو د پالنې لوازم پکې تولیدېږي. اوس په دغه تولیدي فابریکه کې د میرمنو په ګډون لسګونه کسانو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. یا د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره خپل تولیدات ازبکستان هیواد ته صادر کړل. په همدې اړه په جوړو شوو مراسمو کې د خصوصي سکتور استازو وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د لوړ کیفیت توکي تولیدېږي چې تر ډیره یې د بهرنیو هیوادونو څخه د وارداتو کچه راټیټه کړې ده، او اوسمهال د ډیری تولیدي فابریکو توکي بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي. افغانستان لله الحمد و از وارداتی بودن راه آورده به طرف صادرات و حال ما میتونیم بگوییم که انشاءالله در آینده ها ما یک کشور صادراتی خواهد بودیم، چرا ما تمام منابع یا مواد خامی که در تولیدات اقسام جنسا یعنی نیاز میشه خوشبختانه ما اینه در افغانستان داریم و معدن‌های بسیار بزرگ و مختلف داریم. محموله بهداشتی بیرون صادر میشه توسط تجار جوان ما نوری صاحب. این برای ما قوت میبخشه و برای ما و مردم افغانستان امید میبخشه که این ما به طرف نه تنها به طرف خودکفایی که به طرف صادرات هم میریم. وقتی که یک فابریکه دار میخواد یک فابریکه را تأسیس بکنه با هزار امید و مشکلات زیاد تأسیس میکنه و امروز نتیجه موفقیت خود میبینه و این بسیار جای افتخار است به ما برای کسی که مدیریت از این فابریکه را پیش میبرده و ریاست از این فابریکه را پیش میبرده. افتخار میکنیم که نام افغانستان را باز زنده کردن، نام افغانستان را به کشورهای دیگر به افتخار میتونیم یاد کنیم. دا یادونه وړ ده چې په افغانستان کې ګڼ شمېر تولیدي فابریکې او شرکتونه شتون لري چې تر ډیره معیاري تولیدات کوي. د یادو تولیدي فابریکو مسؤلین وایي چې د برېښنا د کمبود له امله له ستونزو سره مخ دي، او که د برېښنا ستونزه یې حل شي نو تولیدات به نور هم زیات شي او ګڼ شمېر هیوادوالو ته به کاري زمینې هم برابرې کړي.